إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین کې د درسونو دا مبارک سلسله وا او په اخرنی درس کې مونږه یو باب شروع کړو، باب حق الجار، د ګاونډي حق والوصیه به، او د ګاونډي سره د خو کولو وصیت کول، او باقي کې مونږه د ګاونډي تعریف او د ګاونډیانو اقسام دا مونږ بیان کړو. کوم آیتونه چې مؤلف رحم الله راوړي دغه مبارک موږ مختصر خبرې کړې او یو څو حدیثونه مونږ په دې باب کې بیان کړو. دا د فائدې لپاره خبره ساتي چې د ډیرو خلکو دا سوچ دی چې د ګاونډي هغه چاته وي چې دغه کور د کور سره، حالانکه صرف ګاونډي دا نه، ګاونډي چې دی په کار کې مشته ګاونډي دی، ته کوم ځای کې کار کې او ستا په خوا کې چې څوک دي راسته ګاونډي دی، د کوم کس پټۍ چې ستا د پټۍ سره خوا کې دا ستا ګاونډي دی، او دا شان بیا ځه. نو صرف دا ګاونډي دی ته نه وي چې دغه کور به ستا د کور سره نه، بلکې ګاونډي دا ټکی چې دی دا عام ټکی دی، هر ځای کې چې ستا خوا کې څوکي د ستا ګاونډي دی، د سره به ښه کې د ګاونډي سره ښه کول او د هغه سره مرسته او منډه وهل. د دې باره کې یو عجیبه حدیث به تاسو ته بیان کړم. امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام ابن حبان رحمه الله د دوانو راوړی دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دی زنانه تذکره وشوه، یا رسول الله ان فلانه تصوم النهار وتصلي الليل، یا رسول الله پلانی روزي ډیرې نیسي او د شپې تهجد کوي ولاړې الله سبحانه وتعالی ته، وتؤذي جيرانها، او خپل ګاونډیان تنګي د بګي مرسته. نو ډیره ښه ښځه مونږ او د سره پرځي خو پرې د بلکې نفلیم خډیر کوي. دی حدیث ته وکړي دی رسول صلی الله علیه وسلم لا خیر فیها فهي فی النار، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خزه کې خیر نشته، ده په جهنم کې ده. سره دا رجوع او دا تهجدونو دا بس خلک کوئی وي زه 15 وخت مونږ کومه کنه درسونو کې کینما دین بیانوما دا کوم او دغه کومه، ګاونډي حق نه ده کوي، هغه ته موږ وجر ګاونډي دا خبره ګوره دا خطرناکه خبره. بیا رسول الله ته ویل چې یا رسول الله فإن فلانا، یا رسول الله پلانی چې د بل زنانه یاد کړه تصلي المکتوبه، پرځي مونږ کوي، پرځي مونږ خور مسلمان کوي، دا زنانه پرځي مونږ کوي، وتصوم رمضان، د رمضان د میاشتې د روزي چې د نیسی او دې معمولون ته کې صدقه ورکړي، ډیره صدقې نه ورکړي، ولا تؤذي جيرانها، خپل ګاونډیان نه تنګي. د دې عبادتونو سره پغې کې اوچت صفت ده چې خپل ګاونډیان نه تنګي. رسول سموي هي فی الجنه، دا زنانه په جنت کې ده. ګور دا غولنی په نسبت باندې د دې عبادتونه کم دي، دغه فرضي عبادتونو خیال ساتي. رمضان د میاشتې روزي نیسي، 15 وخت مونږ کوي، صدقې ورکړي چې لګي اونته کې ورکړي، خو دومره چې ګاونډیان نه تنګي نه د جنت ته. او دا ولني چې دنه خ عبادتونه کوي، خدا مرزي دومره غټته او د ګاونډیانو تنګول چې لغې دراسه د زنانه والعياذ بالله جهنم ته لاړه. په تیر شوي درس کې اخرنی خبره مونږ دا کړې وه چې د ګاونډي په ګاونډي باندې حقونه دي او دغه مراتب دي. اولنی مرتبه ده چې د ټولو نه کمزوري او د ټولو نه اسانه ده، هغه د چې ګاونډي نه تنګول.
موږ چې دا اسانه پدې چې تلګي گاونډي تنګي جو می تنګو دا تنګول پر خو د آسان کار دی پدې کې څور کړه نشته سم مشقت پکې نشته خو می تنګو به دغه صورتونه ما ذکر کړی چې گاونډي تنګول دي بعض صورتونه به ما ذکر کړو دغه نه بعد بیا مرتبه ده چې د گاونډي په تکلیف در کولو باندې تصبر وکي او دغه نه ځان غافل کی ګوره تاسو د فائدې خبره کومه چې مسلمان د غلطیانو نه او کم تکلیف چې ورکي او تنګي چې دین ځان غافل کی زموږ د ژوند ډېر مزدار رواني هري وړي خبرې پوری سره نن خري معمولی کارو شو بس دغه نه چې د لګي نه سم یو غټ دغه تی جوړ کیو کی سنو عدالتونه او جنگ جګړه او کنزلی او بدی ردی د وړي خبرې دلاس کما ته چې د بزن کې د صفات پیدا کړو تغافل له عن زله المسلم د مسلمان د خطاینه ځان غافل کول مطلب دا چې یعنی باغی باندې د مسلمان دي چې مرانی چې بس تنګي اوس یو مسلمان خطا شو غلطی ته شو بس پرې د معافي کا مسلمان وایي چې د مسلمان دي ته وایي چې هغه خپل مسلمان رور چې هغه معاف کوي الله بقرآن کې سوي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مسلمان هغه دی چې والكاظمين الغيظ د خپل غصه کنټرولي والعافين عن الناس او خلق بخیل دا صفت بزن کې پیدا کول پکار دي خلق بخل کله چې تا کې دا صفت پیدا شو د جنگ جګړې د مسلې په ټولي ختم شي څنګه زمانه غلطي شو تا زما اپ کړم ستانه غلطي شو ماته معاف کړې نو جنگ جګړه به درش په ځل کې به یو بل ته سره شي اسم مرانی شي معاشره به خپاک شي او قوم به خپاک شي علاقه ملک وطن سجدي د ټول به دوی په منځ کې به یو قوت د الله سبحانه وتعالى لپاره محبت او پیدا شي ځکه چې په وړو خبر باندې یو بل نه رانیسي یو بل ته معافي نه کوي او په دې باندې ما بیان کړي د رحمان د بندگانو صفات او به کې دا صفت ما ذکر کړي ول عافین عن الناس چې خلق بخي هغه ورته ما تفصیل کړي چې دې څومره غټ فضیلت ته چې مسلمان را لګي او بل مسلمان بخي نو دا غلطیاں معاف کوي موته کمزوري هر چا نه غلطي کوي چا نه ده شي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط سوق دې چې د سره خطا نه ده شي او سوق دې چې ټول عمر لسب نه کېنی کړی نشته دې سوق دا امتیان چې کم دي دا ټول کمزوري خلک دي د دینه ګناهونه مشوي دي د دینه غلطیاں مشوي نو الله سبحانه وتعالى هغه عظیم ذات زمونږه غلطیاں معاف کوي چې انسان شرک کوي ټول غټه ګناه معاف کوي نو ټول د انسان نه معاف کوي ولې د مسلمان نه معاف کوي خبره ده ختم شو عثمان ابن زايده رحمه الله هغه پر دا خبر وکړو العافيه 10 اجزاء عافیت هغه لس درجو کې ده عافیت یعنی د شر نه حفاظت چې انسان د شر نه محفوظي د دې څو درجې دي د دې لس درجې دي یا لس حصې دي وي 9 منها في التغافل او دا 9 درجې چې دي دا په دې تغافل کې د نه چې د مسلمان د غلطیانو نه ځان دي غافل کی چې معافي کې وته متتبع عافیت ملوش 9 اسی په تغافل کې د نه وفحدث بذلك الامام احمد رحمه الله امام احمد محمد رحمه الله بمخ کې چوي امام سیب عثمان ابن زايده دا خبره کړې ده چې د عافیت لس حصې او نه په تغافل کې د نه مسلمان معاف کولو کې ده نه وی هغه وی چې العافیه 10 اجزاء دا خبره صحیح ده چې لس حصې دي خدای سره یاد ساتي چې كلها في التغافل د عافیت ته ټولې سي چې دا په تغافل کې دنه یو مسلمان معاف کولو کې دنه امام حسن بصری رحمه الله وی خګاوندی توپ د حسن الجوار الصبر على الاذى من الجار خګاوندی توپ د چې ته د گاوندی د طرف نه چې کوم اذیت ته ملويږي ته باغی باندې صبر وکي دا غټه خبره چې گاوندی ته تنګي او ته صبر کې باغی باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بس یو کسره وتوی ان لي جارا يؤذيني زما یو گاونډي ډیر تنگ کړی په مخه می تنګي ندی ما ته حل وخایا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وتوی اذهب زردي زنا
فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. کاغه ستا په باره کې د الله نه فرمانی کوي نو ته دغه په باره کې د الله خبره ومنه کنه، ته خو دغه بشان ځان کې نه کنه. کاغه ستا په باره کې د الله سبحانه وتعالى نه فرمانی کوي، الله ته ویلي چې ګاونډي سره ښه کوه، هغه د الله خبره ونه منله او تا سره بد کوي، ته تنګي نه ته سجل وکړه، ته صبر وکړه او د الله خبره ومنه کنه. ته هم د الله نه فرمانی شروع کړې. یو سړی دی نه د ګاونډي حق ورته نه دی معلوم او زیاته وکړو، نو دغه مطلب خدای دی چې ته سره زیاته کوه. او زه دا خبره دې مرګرو ته بار بار کوم چې ته زیاته کې او زه زیاته کوم، ته زیاته کې او زه زیاته کوم، د زیاته به ختمي کله سره طرف نم دې زمانه طرف نم دې چې ته کې زب باغې باندې یو ګناه زیات کوم، بیا به ته بیا به زه بیا ته بیا زه، دا به کله زموږ د معاشره دې خبرونه صفاکی او کله به دا خبري ختمي. خبر ما دا کوله چې دویمه مرتبه د احسان د ګاونډي سره غدا ده چې ته دغه په غلطیانو باندې او هغه چې کوم اذیت ته رسید ته باغې باندې سو کې باغې باندې صبر وکي. یو حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې حدیث ته ان الله يحب ثلاثه، الله درې قسم خلکو سره محبت کوي. او کله چې دا خبرو کړی شي کنه چې الله د یو کس سره محبت کوي د معمولی خبره نه، ډېر غټه خبره چې رب العالمین عرش والا رب د یو کمزوري مخلوق سره محبت کوي، ډېر غټه خبره. او دا څه خبره نه ده چې یو مخلوق د خالق سره محبت کوي، هغه لازم کوي مخلوق دی او هغه خالق ته، خالق سره کوي سره ماته چې زه د الله سره محبت کوم، دا عجیب خبره نه. عجیب دا ده چې خالق د مخلوق سره محبت کوي، الله سبحانه وتعالى موږ سره محبت کوي. ان الله يحب ثلاثه، د الله درې قسمه خلق وختي یو به ذکر کو کوم چې زمونږه مقصد دی. رجل له جار سوء، یو سړی دی او دغه ګاونډي دی، ګاونډي ډېر بد اخلاق دی، تنګي دغه حق نه ادا کوي، فهو يؤذيه، اذیت وترسي. دا کس کوي يصبر على اذاه، ندې دغه په دې تکلیف ورکول باندې د صبر کوي حتى يفرق بينهما موت، تر دې چې دوه په منځ کې جدای خراشي د صدر اسه مرګ دراسه، یعنی د مرګ پوری صبر کوي. منګ نن سبا کمامولي چې تکړه شو ما شوبران دي سټه کې راوغستو دیوال لري راوچ دا ما کوته نه و ډایرک روز جګړه جوړي خلک روزي نور ګاونډیان نوزي بلارو کوسو کې خلک لکه سې چل وې دې شور کوي. نو سید صبر به وکړه، گزارو کنه نصیحت وته په خاطر طریقه باندې جلیسه مکو. نه دا دویمه مرتبه ده د احسان د ګاونډي سره. او الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې وایي ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. او چې صبر وکړو او بخانه وکړه نو دا په غټو خبرو کې خبره په ځان کې د غټ عادتونه راوړي. الله سبحانه وتعالى دې عزم الامور ویل، مضبوط کار وته ویل، نو په ځان کې مضبوط کارونه راوړي. په وړه خبره باندې مسلمان سره څنګه خري پرې دې ماف کوي، الله سبحانه وتعالى به تا ماف کوي. هغه واقعیت تاسو معلومه ده، موږ بار بار بیان کړی چې بنی اسرائیل کې یو کس هغه د خلکو له قرضې ورکولې، مالدارو یې خلکو له قرضې ورکولې، به چې د خپل لکان د کسان ولېګل چې د قرضې دی پلاني راوړي، نو ته ورته وایي صرف چې نیټه پوره شي د کو سره وی دربه کې کني ماف کوي ته کې دي شي الله موږ ماف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د انسان بخي او دې درسه به جنت ته ځکه چې د الله په مخلوق رحم کړي، او کله چې ته الله په مخلوق باندې رحم وکي نو الله سبحانه وتعالى په تا باندې رحم کوي. الله سبحانه وتعالى صفات په من کې پیدا کړي. اولنی حدیث زموږ سره په دې درس کې هغه ده وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله خبره کړې ده لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. یو گاونډي به بل گاونډي د دین نه منع کوي چې د په دې دیوال کې یو لرګي ټکوي، لرګي ټکوالو نه گاونډي نه منع کوي. ثم يقول ابو هريره ابو هريره دا خبرو کړه ما لي اراكم عنها معرضين، دا سې چلې چې تاسو دې خبره نه ځان غافل کړي گاونډي د حق تاسو نه پیژنې کول. والله لارمين بها بين اكتافكم، بل من قسمي کې تاسو دا خبره خوخه او کني خو زه به تاسو ته بیانو. متفق علیه، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې.
دې ګوره رسول سره وایي چې که یو ګاونډي په دیوال کې لرګی ټکوي دا بل ګاونډي به نه منع کوي. دا په هغه وخت کې چې کله د دوانو ګاونډیانو په منځ کې یو دیوالي د دیوال هغوی هم د دیوال د دوی هم ناغه رالیږي په دې باندې میخ ټکوي یا لرګی ټکوي نه د ګاونډي به ودسه نه وایي د دې نه به نه منع کوي. ځکه چې هغه سړي به څه حالي چې یو سړی صرف یو ټک واوري یو میخ ټک وایي لازم چې سړی میخ ټک وایي خو ټکار هغې سره راځي که نه شور خو کي یو منټ دو دپاره درېو دپاره پنځو دپاره او دی په دې باندې صبر نه کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دیوال باندې لرګی لګي ته به نه منع کوي. او دغه شان د شفعې دا مسله ده. شفعه دا د ګاونډي دپاره یو حق دی. ګاونډي به ګاونډي باندې حق دی. یو سړی ستا کور خوا کې اوسېږي او د دا ځمکه خرڅه کړه بغیر ستا د مشورې نه تا نه تپوس نه دی کړی او خرڅه کړه ته به د باندې دعوه کولی شي ته به د باندې کیس کولی شي. ګوره شریعت څومره غټ حق ورکړی ځمکه د هغه د خو ته به دعوه کولی شي څه شي دعوه چې د باندې تپوس نه دی کړی د باندې مشوره نه دغسې څنګه پردی سړی ډایرکټ دې سره ولي پکار دی چې زما نه تپوس وکړي. د هغې نه بعد حدیث دی وعنه رضی الله عنه دا هم د ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی دا خبره کړې ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر څوک چې په الله باندې په آخرت باندې ایمان لري فلا يؤذي جاره خپل ګاونډي به نه تنګوي. ګوره ډېره خطرناکه خبره څنګه خطرناکه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د ایمان دا مسله تړلې دې خبرې سره ده چې خپل ګاونډي به نه تنګوي. که څوک په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري نه دی به ګاونډي نه تنګوي. او د ګاونډي د تنګولو په باره کې تفصیل دا مې په تېر شوي درس کې کړم. ګاونډي به نه تنګي که ستا ایمان په الله باندې او که ستا ایمان په آخرت باندې. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر او که څوک په الله باندې او په آخرت باندې ایمان لري فليكرم ضيفا نه د خپل میلمه میلمستیا به کوي. دا صفت هم نن سبا ورک شوی ډېرو خلکو کې دا صفت نشته. د دنیا زموږ سره داسې حال وکړو د پیسو د مزدوریانو چې هغه میلمه خو پرېږده چې پردی میلمه ستا خواله راشي بلکې که خپلې خواله راشي نه په دې باندې هم دی خفه بړه زمونږ حالاتو ته ګوره له پاسه راپسې دی میلمه شوی اکثر داسې وشي چې ته د چا خواله ورشي نه هغه دا مخې داسې وران کړی یو بد بد به ته ګوري کله به دا سټ ګري کله به دا ټوپۍ کته ږدي او کله به په سر ږدي د هغې نه ښه صفا اشاره دی میلمه ته میلاویږي چې زه ستا په راتلو باندې څه یم تنګ شوی یم بور شوی یم باید دې سړي خواله څوک نه ځي. دا میلمه چې ستا خواله راځي دا ګوره الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوه دا د خوشحالۍ خبره ده چې ستا خواله څوک درځي. ګوره په جاهلیت کې به د عربو کې دا عادت و چې څوک میلمه به راتو یا د چا میلمانه به ډېر نو ډېر به خوشحالېدو پې او دا خبره به یې کوله وي د پلاني کور د ښار په منځ کې دی. څنګه د ښار په منځ کې د ښار په منځ کې نه و چې د یو سیټ ته و د ښار په منځ کې مطلب دی چې هر چا ته معلوم دی د پلاني کور ډېر دنګ دی دروازې ډېرې دنګې دي. څنګه دنګ دی یعنې هر چا ته ښکاري میلمانه وکړ به مخه ناشي. د هغې یولسو زنانو قصه موږ بیانه کړې وه چې هرې زنانه د خپل خاوند باره کې خبره کوله بعضو پکې شکایت کوو بعضو صفت کوو د خپل خاوند. د هغې یوې پکې څه وویل وایي زمونږ په کور کې میلمانه ډېرې زمونږ په کور کې ایره ډېره اور موږ ډېر بلو. د دې څه مطلب دی یعنې داسې خوشحالېدو خبره چې کور کې اور ډېر بلي مطلب چې زموږ کور کې میلمانه ډېرې نو دا میلمه در الله سبحانه وتعالی یو نعمت دی او برکت دی دراسه په کور کې برکت راشي. دا زموږ موضوع نه ده انشاءالله چې د موقع ملو شو نو په دې موضوع به هم خبره کوو. ابراهیم علیه السلام پسې چې کله ملایک رالو د انسانانو په شکل کې فما لبث ان جاء بعجل حنیذ الله وی لږ وخت نو تېر چې هغه لاړو یو سخی راوړو ورید کړی شی دا د میلمه میلمستیا نن سبا چې خواله ورشي اوبه به څکو اوبه به څکو نه دا وړې کلک سترګې سړی چې تا ته به وایي چې زه اوبه څکم او زه یخ څکم او زه چای څکم او زه ډوډۍ خورم کلک سترګې سړی به یې داسې وي تپوس مه کوه بلکې زه کار کوه ډېر داسې وشي زه خپل ځاني که څوک راته ډېر ووایي چې پلانې کار وګو نو زه به څنګه داسې پردي ځای کې سړي ته وایم چې آو زه صحیح ده روان راله اوبه ورسره راوله او چای ورسره پیاله پوخ کړه او لکه ډوډۍ ورسره هم راوړه وږی شوی یم دا به څوک ووایي خو چې یو میلمه در هغې ته حالاتو ته ګوره ټیم ته ګوره ټیم د خوراک ته بس
کسولګه ورو خوراکو دکې ملما د درې ورځې ملمستیا کول د لازم دی او د موضوع ده ان شاء الله به چته بیان کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر او څوک چې په الله او آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا او لیسکت یا دې خبره کوي یا دې غلې کوي د دوه طریقې دي درې مبلا نشته یا د خیر خبره کوي د دین سره تعلق ساتي دنیوي فائدہ بکې ده جایز خبري هغه کوي او لیسکت یا غلې کوي خدای نو سره کړل لګي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا ټول خبرې ګره نوٹ کیږي څنګه په شپونه چې ما ډېری خبرې وکړي زه ډېر تکړم په خبرو کې نه خبرې ډېری کول دا له خبره د انساني یو مصلحت لپاره کې دین ته به فائدې یا دنیوي خبرو کې انسان لګي به کې مصلحت هیڅ خبر نه مباح خبرې خدای پالتو خبرې کول دا د مسلمان صفت نه متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث مؤلف رحم الله دې لپاره وړي چې وګور رسول سمو چې څوک په الله باندې او آخرت باندې ایمان لري نو دیوا خپل گاونډي دا باندې تنګي او کې گاونډي ته تنګي نه ته وسکه صبر وکي په دې کې واقعي د ذکر کوم د امام ابو حنیفه رحم الله یو کتاب د ثمرات الاوراق په کې امام ابو حنیفه رحم الله ته دا واقع منسوب ده د امام ابو حنیفه رحم الله یو گاونډیو هغه به د ورځې مزدوري کوله شپې به ځان له خوراک مراک راوړو چې هغه به وخورو نو بیا به نشه کوله نشه شراب به اسکل شراب چې به اوس کو بیا به لګیو د چغې به وایو کله به غزلی ویلو کله به اشعار ویلو کله به سوس او امام صاحب د شپې مونږ کو عبادت به کو تهجد به کول دی به لګیو د دغه کار کو ابو د نصیحتونه کول خو هغه به د خپل طریقه باندې روان او اشعار به سي چې کله به نشش کنو اضاعوني واي فتن اضاعوا خلکو زای کړي او د ځواني زای کړي د چې کم ځواني زای کړي یعنی خلکو زما قدر نه لري پیژندل خلکو زنه پیژندل دا خبره به ټول شپه کول بیا یو ورځ دي سره چې د आवाज رانه نه امام سی به تفوس ګوره هغه تنګي او د تفوس ورغه دي سي اخلاق د مسلمانانو نغه خاله ورغه چې وی کتنو کور کې هغه نو تفوس کې نو یو بس پولیسان به راغلي وجد کړي دی وړي دي حکومت کسانو وړي او جیل کې او امام سی په جیل تر اول ته چې دغه لپاره خبرو وکړو سپارښو چې خیر نو سړی را پرې سره پرې خو په لارې کې ته امام سی وی اترانا اضعناک ولې مونږ ته ځای کړې وینا نه تا مونږ نه ځای کړې مونږ ته نه ځای کړې دا غینه بعد به دغه انسان چې لاغه شراب اسکو غیر سه پرې خو دغه اخلاقونه متاثر شو دي اخلاق ساتل پکار دي د گاونډیانو سره چې موږ دغه په تکلیف او دغه وضعیت باندې سوکو صبر وکړو الله دې موږ ته توفیق راکړي دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ابو شريح رضي الله عنه روایته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خبره کړی دا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان لري فليحسن الى جاره نديري د خپل گاونډي سره څه کوي خدي کوي مدو مرتبه ذکر کړی د احسان یو دا چې گاونډي له تکلیف نه ورکه دوی مسله د گاونډي په تکلیف باندې با صبر کوي درې مداده د گاونډي سره به خېګړه کوي او دا ټول اوچته مرتبه ده ځکه چې دې کې لک تکلیف انسان ته ملوي خېګړه کولو کې تکلیف ته تکلیف مو ورکو دا اسانه ده داغه په تکلیف صبر کوو دا لګ ګرانه او داغه سره منډه وا خېګړه کوو د به ټول اوچته درې مرتبه ده د گاونډي سره احسان کول د دې ټکی ډېر غټه معنی ده ډېر غټه معنی ده په دې کې د نړۍ خبرې راځي لکه مثال د پاره به یو څو خبرې ذکر کوم داغه سره محبت ساتل د رب العالمین د پاره او د الله سبحانه تعالی د پاره محبت د مؤمنانو سره ساتل په دې باندې موږ د مخکې ورځو کې بحث کړي تفصیلی بحث نه د خپل گاونډي سره محبت ساتل الله سبحانه تعالی د پاره دغه شان چې د گاونډي د سره کوم ځکه ملاوي شي په د باندې سلام اچول د سره دعا سلام ساتل
د دې ګاونډي سره چې کله ملاو شي نو چې ستا دا مخ دې شي چې په هغې باندې یو مسکانې ابتسامه پرې چې هغه د دې در څخه خوشحاله شي. که چېرته تا ته پته ولګي چې دا ګاونډي بیمار دی نو چې ته یې خواله ورشي تپوس یې وکړي. سبحان الله دا ګاونډي خو پرېږده چې کور یې د کور سره وي، بلکې نن سبا داسې حالات دي چې په یو دیره کې یو کمره کې اوسي کټونه یو ځای د یو بیماري غریب د ډېرو ګنټو نه پروت وي په ځان یې دا جوخ کمبل لا چولی ته به پرې هغې خوا کسان یې تپوس نه کوي. ولې ځکه که تپوس یې وکړي نو کېدای شي چې دی وایي چې هسپتال ته ځم، کېدای شي دی وایي چې ډېر ناجوړه یم، نو بیا خو ځان ته نه شي دغه کولی لاپروا کولی یا بې پروا کولی، بلکې بیا خو به دی هسپتال ته بوغواړي بیا به پیسې لګي. داسې حالاتو ته دا بعض خلک را رسېدلي دي والعیاذ بالله. په داسې مال به ځای څه کړي؟ الله سبحانه وتعالی داسې مال نه موږ ساتي. الله سبحانه وتعالی داسې مال موږ له نه راکوي چې هغه زمونږ آخرت خرابوي او زمونږ هغه اوچت اخلاق او اوچت خویونه هغه خرابوي. مال خو هغه مال دی چې تا رب العالمین ته نږدې کړي، او مال هغه مال دی چې تا دې مسلمانانو ته نږدې کړي او یو محبت فضا جوړه شي د مسلمانانو په منځ کې ستا د مال د لاسه. دا مال پکار دی زمونږ. دا بعض کسان وایي الحمدلله زما تنخواه دومره ده او زما کار داسې دی او زما کار داسې دی او جمع کوي او جمع کوي، او نه د ګاونډي حق شته او نه د ملګري حق شته او نه د بل مسلمان حق شته او نه پکې د عالم حق شته او نه پکې د مجاهد حق شته، هیڅ حق پکې نشته. نه په دې مال باندې کیس او خبر به راشي مړ شوی د مال څه شو؟ مال پاتې شو. د خپل مال نه فایده واخلئ. فایده دي سي غټه فایده د مال دی چې ته د مال د الله سبحانه وتعالی په دین کې ولګي. دا مال ته به مسلمانانو باندې ولګي، دا مال ته به هغه خلکو باندې ولګي د کومو چې په تا باندې حق دی. نه یو طریقه د احسان دا ده چې ته د هغه تپوس وکړې د ګاونډي کله چې هغه بیماري د هغه خواله ورشي. دغه شان که چېرته مړ شي جنازې له ورشي. الله اکبر. نن سبا جنازو هم خلک ګورې دې لپاره نه دي چې ګاونډي دی یا مسلمان دی په ما حق دی، جنازې له بدیږي کې زموږ جنازې له راغله بس په دغې لپاره شي د دې څه ثواب شو ضرب برابر ثواب ګورې دې جنازو د دې لاسنیو دې تعزیتونه نشته. ګورې دا کوم چې بدی سوچ باندې خلک کوي چې زمونږ هغې له راغله ته دې مسلمان د جنازې سره به ځې او ته به پېژنې نه چې دا څوک دی د چا زوی او مسلمان دی مړ شوی دی، زه د الله رضا لپاره دغه په جنازې کې ولاړم، د الله د رضا لپاره زه د هغه تعزیت کې ناست، د الله د رضا لپاره زه هغه سره منډه وه. او نن سبا ټول خاص کر زموږ د پښتنو په معاشره کې د بدل خبره ډېره تیزه روانه. که ما سره دې کړو تا سره به وکړم. یو سړی به ویني بابا نه ډېر سخت تکلیف ته دې بل ته ووایې ته د سره منډه ولې یو وخت کې زم داسې ومه وایي د ما سره منډه واړې. دا د کوم ځای اسلام دی او د کوم ځای مسلماني ده؟ ته که څه دې دپاره دا منډه وایې چې تا سره منډه واله بیا خو به ثواب نه میلاوي. دا عمل ستا اسې ضایع شو، اسې دې ځان ستړی کړو. عاملة ناصبه، عمل یې کړی او ځان یې ستړی کړی. د خپل تعلقات رابطې دا محض د چا دپاره ساتئ؟ د رب العالمین دپاره. یو سړی تا سره بد وکړي ته ورسره ښه کوه، یو سړی تا سره بد وکړي ته ورسره ښه کوه، یو سړی تا سره منډه نه وایي ته ورسره منډه وهه. موږ به دې ته نه ګورو. امعه به د ځان نه جوړوي. رسول صلی الله په حدیث کې امعه څه ته وایي؟ که خلکو ښه وکړو زه به ورسره ښه کوم او که خلکو بد وکړو زه به ورسره بد کوم. دا څه خبره شوه؟ بلکې داسې به وایي که خلکو ښه وکړو زه به ورسره ښه کوم او که خلکو بد وکړو زه به ورسره ښه کوم. دا د مسلمان اخلاق دي. که خلکو ښه وکړو یو ښه دی زه به ورسره هم ښه کوم، که خلکو بد وکړو نو هم به ورسره موږ ښه کوو. زموږ اخلاق خو د چا د اخلاقو د لاسه نه بدلېږي او زموږ اعمال د چا د لاسه نه بدلېږي. الله سبحانه وتعالی داسې اخلاق او داسې خوی د الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړي. خبر ما دا کوله چې د هغه د جنازې سره تله که چېرته په هغه باندې ظلم کېږي نو په دغه کې د هغه سره مرسته کول. که چېرته په هغه باندې ظلم کېږي نو په دې کې د هغه سره مرسته کول. یو سړی لګیا دی د هغه حق خوري او تا ته پته لري چې دا حق د ده دی نو د هغې دپاره به ته خبره کړې. نن سبا خلک غالبا چې د چا سره منډه وي نو په نسب او د قوم د لاسه وي، قوم پرستي، نسب پرستي د ژبې دپاره وي. لکه یو کس راپاسېد پلاني قوم والا پلاني نسب والا دا دعوه وکړه چې د پلاني دا ځمکه چې کومه ده زما ده، نو به وایي ګواهانو د ضرورت نه د خپل نسبیانو ته دا خبره معلومه وي چې دا ځمکه د نه د بل لا
هغه بر د گاونډي می او د سره ډیر وخت نه یوځي پاتې شوی خو دې په دروغ قسم وغوړي ولیاذ بالله او دروغ به وي د ازمکه د چا ده د ازمکه د دې کس تکم چې راغنه نصیبي دي شي دي کني شي خو عامه کی لکه دا خبره د سره چاته سه ګنا نه ښکاری چې تر اولګي او په دروغ گواہی ورکو قسم وغوړي دی مسلمان دیو کمزوري مسلمان یو عجز مسلمان ته دغه نجریغه حق اخري په دروغ قسمونو سره او په دروغ گواہی سره لکه چې دستا په گاونډي باندې ظلم کیږي نو ته خبره کې اگر که دا ظالم ستا پلاری اگر که دا ظالم ستا روري اگر که دا ظالم ستا نسبی خو چې ظلم وسره کیږي نو ته د ظلم خلاف आवाज اوچته او ته په دې باب کې هغه سره ودرېږي او مرګرتیا وکړي دغه شان د گاونډي سره غټ خکول دادي چې تاغه د ګناهونو نه بچ کی دا غټ خکول لري دا بس خلک بس دغه وی د گاونډي سره خدري چې سالن لګره چې دوري چې پخې کې د ولېګلې چې د دې سي پپته کې ته پوسه ورغه یره موږ د گاونډي سره ډیر خیو زویمه غټ خد گاونډي سره دادي چې ته کوشش دا وکړي چې د سړی د الله دین ته راوړي او په دې سړی کې دینداری پیدا شي هغه ته نصيحت کوه کچرته ته پته ولګي چې صد گاونډي په کور کې ټي وي پروت ورشه هغه ته نصيحت وکوه سبا د کور کې ټي وي پروت دا ولي څنګه حرام دي ستا گاونډي منځل نه زی انت باغته وې دسته ذمہواری ده اباس کسانو خپکی زر پیری دي خپش خو ته خپل حق ادا کې ته چې سار منځل زی د گاونډي دروازه لري دې په ټک ټک وکي پاسې ورو منځ ټیم ک پاسې ډیره خدا ک پانه سره استغاله څه شو هغه ازادي شو په یو کمره کې دنه د باز مرګري په یو کمره کې دنه 115 کسان به د یو منځل زیو د نورو ته نه وي ولي وته نه لکه وې دوی خپکی خپ دي شي زمونږ سوچ دې سره دی چې الله زمونږ ناراضي دی او کنه الله په سره ځکیږي او په سم ناراضي کې دې سوچ پکار تاغه ته आवाज کوه به ته وې خپکی ورورا د زما ذمہواری ده او تاسو زما گاونډیانی چې زه به تاسو د ګنا نه منع کوم او تاسو په خطر طریقه خیم مزه به تاسو आवाज کوم د منځه لپاره دغه شان دیو گاونډي زوی دی ولیدو په غلط کار باندې د غلطو کسانو سره دی ولیدو نه دی گاونډي په تابانه د حق دی چې ته د دې زوی عبادت کې د باز کسان ولې بالله په دې خوشحاليږي چې پلاني د زوی خراب شي زمونږ خو ډیر خدي الحمدلله هغه وخت پوری زموږ معاشره مخ ته نشي تلې هغه وخت پوری مسلمانان نشي کامیابی چې سو پوری مسلمانان یو بدن نه جوړ شوی دا خبره ذریعہ ده ساتي د دې گاونډي زوی به دي سیله کې زما زوی او د دې گاونډي خور مور زما خور مور چې سو پوری مونږ د نظریه نه جوړ کړو دا سوچ نه جوړ کړي هغه وخت پوری مونږ کامیابی دي نشو د زوی د سیده لکه زما زوی چې د زوی زوینم په خرابو کارونو په غلطو خبرو لازم به زمونه کومه او غلبه مشورې ورکوم چې ته دا کار دي سوکا دا کار دي سمکو د خپل ژوند مبارک دا وک دغه شان د گاونډي په گاونډي باندې دا حق دی چې دغه د کور حفاظت وکړي خاص کر چې کله غني او ما په تیر شي درس کې دا حدیث تاسو ته بیان کړو رسول صلی الله علیه وسلم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې بدترین زناکار هغه دی چې د گاونډي د خیر سره زنا کوي ولایت بالله یو بل حدیث کې هم بیان کړو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د لسو زنانو سره عام زنانو سره زنا وکي نو دا وړه د دینه چې یو سړی د گاونډي د خیر سره زنا وکي ولی ځکه چې دغه ته باندې دا حق دی چې دغه د کور حفاظت وکي او تر لګیدلې زنا کې ولعیاذ بالله نه چې کله گاونډي نه په سفري یا چرته وته یا کوي استاد زموري چې دغه د کور حفاظت کوي څوک دغه کور ته بد نظر ګوري ته هغه جواب ورکړي یو سړی دغه د خزي مبارک خبرې کوي ته اوسه مجلس نه ګرمه یو سړی یې پلاني د خزه ماته خنخ کوي ته وته لکه څنګه دا خبرې کوي غره کې نه ګوري کې به نه دا خبرې ونه کوي زمونږ گاونډي دي زمونږ رور دي چې هغه خزه خبرې کوي چې هغه بخور به خبرې کوي چې هغه بلور به خبرې کوي نه زما مخ کې ته خبر نشي کول او قبل پر ته خبر معلومه لاړشه کینو سره ځان لیکه نصیحت وته خدا څخه خبره شي چې ته په بیٹکونو کې لګي دغه خزه به خبرې کوي دغه بخور مور به خبرې کوي زویمه کمو ته په ځان کې د صفت پیدا کو کنه زموږ په معاشره کې به پتا کې زموږ په معاشره کې به بچا کې د جرأت نه چې د چا د خزي مبارک خبرې وکړي ځکه چې هلته ټول دی بل گاونډیان دي کنه او ټول دا نه مني چې زموږ د گاونډي مبارک څوک خبرو کوي نو بیا به څوک د خبرې نشي کولای حالت مرز ده چې یو کس د زنانه قصه شروع کړي بل وسره غینه خګرم شي
او یره وسته خبره زمام شکو وليعذ بالله. دا د نیچ انسان او د یو یعنی زد لسن ورکم هغه انسان لچ هغه په پردي زنانه بسلیږي خبرې کې بهتانونه پیټړي مثلا د نیچ ټکینه لاندې بل څه لپس دي شي جزوه الذي د دې صفاتونه او د دې قسمه خوینه دی الله سبحانه وتعالى مونږ لري ساتي والله دې زموږ د معاشره پاکه ساتي. د شان د گاونډي به گاونډي باندې حق داري کچرته باغ باندې قرضې او کچرته باغ باندې سمسلې لوګ پی تند پی تبغي ګرغه سره ودري ګومنډ وسره وې اصل گاونډي ته په دې ذکر راخاره کی. یو حدیث کې راځي امام بخاری رحم الله بعد المفرد کې راوړل دی او امام بیهقي راوړل ډېر عجیب روایت ته وګوت کې دی ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه رسول صلی الله علیه وسلم مؤمن نه دی چې خېټه ټک کړي خمول ناشي او گاونډي په خوا کې وګي رسول صلی الله مؤمن نه دی. یو حدیث کې وایي ما امن بي هغه سړي په ما ایمان نه دی راوړل سخت الفاظ ته وکړي ما امن بي هغه سړي په ما باندې ایمان نه راوړل من بات شبعانا وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به چې سړی مول ناشي په کور کې او په خوا کې گاونډي وګي ناشي د پته زما گاونډي وګي زما اوچت اخلاق خدای چې ته گاونډي ته پوس مخ کې وکي چیرته د سم مسله ترشي حدیث کې ترشي درس کې موږ د حدیث ترشو ابو ذر غفاری رضی الله عنه حدیث ته رسول الله صلی چې کله شوروا په خوي یا خوروا په خوي نو وبب کې څه کوي وبب کې ډیروي د گاونډي له مسلېږي راځي زمونږ حالات وینه په خوا کې موږ سره گاونډي غریب د قرضو د لاسه خودکشي کی مړ بشي موږ دغه ته پوس نه کوو قرضو د لاسه غریب بیمار پروتي بل څه مرز وته کور کې راغلی خزینه جوړي لوري نه جوړي زوی نه جوړي غریب لګي در په دیکه ګرځي یو ځکه بل ځکه موږ دغه ته پوس نه کوو صرف دوا سلام وي ساتره گاونډي سره دوا سلام ها دینه مخ کې بنځي ضرورت ته سم سره نه بلکې ته دغه ته پوس کې ضرورت ته سم سره ته دغه سره منډه وي به خبره کې ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی د ډیره عجیب خبره کې عبد الله ابن عباس وی درې قسمه اخلاق یا درې خوونه د په جاهلانو کې وو جاهلیت په وخت کې د اسلام نه مخکې د درې خوونه وو والمسلم اولى بها او مسلمان ډیر حقدار دی خبري چې د خوونه پاغه کې چې په جاهلیت په وخت کې وو خو په من کې به پکاره شي اولنې خوې داله هغه په چې وکړه میلمر هغه کوړه میلمر رانه وته نو هغه بیا حتی الوسع کوشش کوي چې د ملمستیاو کی حاتم الطائی تاسو کې غالبا مرګري به پیژني ته حاتم چې حاتم الطائی دا په دې ډېر مشهور چې دی غني انسان او خاص کر یو ډېر کریم انسانو د میلمه چې براغه نه د بوله په نمونو ملمستیا کوله دا به باندې ورځ میلمر د جاهلیت په کې ګوره جاهلیت د خبري نه بده به ورځ یو میلمر هغه د کور کې اډرو کو دی بچو ته او ته امر کو چې دې کارو کې ځای بيزي چولړي دغه نه یو ولاله کې دا ګړي چولړي د یو ولاله کې هغه تی پلار نشته هغه ټول موږ ملمنو باندې خورولې دي وی کا او خولړي او خلوي نشي خانم نشته نو به سوچ کو چې سوک د دې حاتم سره یو اس او دا اس دومره قیمتي اسو چې بده به شوا قسم خلق راتلو د نه د اس غوښتو او دا هغه اسو په بس کتابونو کې دا واقع دي سره وی دا هغه اسو چې د دریخ پیستینی دا یو تورا او دې قسمه اس صفت رسول صلی الله علیه وسلم کړي چې په اسونو کې قیمتي اس دی چې د خپل اخرنه زه د دریو کې سپینواله او د یو ټول توري دا قیمتي اس دی په اسونو کې قیمتي اس دی د سره دا اسو او دا ملویږي من ډیر په مشکله کې چې ته ملو شي وسوم ګرځي دا په مليونونو ریالونو باندې کی کوم عربو سره جشتي او کوم باندې چانو سره جشتي هغه به اوس ورشه مليونونو باندې نه ورکه نه د سره ودا اسو د حاتم طائی سره نو سوچ کو چې دلته ملمنه نه است د ملمستیا په کار نه بس اړ لري کو هغه بچو ته وی هغه سره لکه او دې دغه او دې دغه لکه ملمنه است
تاسو خبرې کو هغه اعلان کو یو څو ورونو لپاره یو څو ورونو خبره ختم شو او اس شو اس به قربان کورږي مېلمه مستیا په کار ده د مېلمه مستیا کول په دې کې سره غړ ساتي الله بدل په مال او په هر څه کې برکت واچي دا یو خو د جاهلیت په وخت کې عبد الله بن عباس مسلمانانو لپاره کې ځان کې ساتي دویم خو باغو کې داو کچرته باغو کې به چا او خزه او عمر به ډیر شو نو خزي چې عمر ډیر شي به بچیم نشي راوړي او اخاون تی مزم دي شنی شغسته لکه څنګه چې د کم عمر جنین اغسته کی ناغو به سیجل کو د خزه به نه طلاق وره وې دي شنی چې د ځای نشي عبد الله ابن عباس چې د اوچت خو یو باغ کې مسلمانانو لپاره چې بزن کې د خو راوړي کې زنانه ده د دوه سره هغه جون هغه شان تیریږي د خوشاليانو خیر به وسرم گزاره کی او ګب کو زوړي دریم خوې او د دې پر ماته اوسه خبره ذکر کوله وی کله چې جاهلیت په وخت کله چې په یو گاونډي باندې قرضه وا یا به مصیبت راغله یا بل څه مسله راغله نو د ځان خوري کو خو هغه سره منډواله وې دا صفت پکار دي چې په مسلمانانو کې چې په جاهلیت په وخت کې هم کې پکار دي چې موږ ته به شریعت وموي د گاونډي سره خکوي د گاونډي سره احسان کول د اوچت صفت یو خبره بدی کې دام د گاونډي سره احسان کول په غوونه پرده راچول دغه عیبونه دغه رازونه دغه پټي خبري چاته نه کول لکه مثال به تاسو لرک انسان کمزور دی الله سبحانه و تعالی پر دی راوچی او لازم د ټولي حفاظت وکړي لکه تا مثال کې ته خبر شو چې زموږ دی گاونډي په دې کور کې د څه واقع رااله چې هغه جنې چا د ټلیفون کړي یو پر دې الکته خطا چولې او ته دې خبر شو ست گاونډي نو څوک په ټول کې بیان کړ ها د بس خرزان بي بي سي او د ریډوان نه جوړ کیو ګرځي خبر خو نه وي هغه نه خبر خو نه وي ته ګورې ورې لور ته ګور سوره بد اخلاق دي نیچ اخلاق دي کچرته بل پر دي شو انسان کمزور دی اخو بداني غوښتي کني زمو په کور کې دي شو خوش نته په پرده راواچو چاته دا خبره مخ کار کو دغه عیبونه مرخ کار کو خلک دغه رازونه مخ کار کو خلک هغه ته یو پټ خبرو کې ضرور د زموستو ومنځ کې امانت دي چاته مو بیانو دغه شان د گاونډي او گاونډي په مسله کې د ساتي چې ګره آبادیانی و د خپل گاونډي باندې ډیر نه دنګي دا مسله یې ساتي عباس کسان سم د یو دغه ودرولې دی و او بیا چناو غاړه چې روبه شنه غې دي یو 2 میټر یې راويستي او گاونډي دغه دلاسه تنګي دي څه ونه کې گاونډي سره ډیر خک فزان کې اوچت اخلاق پیدا کی په دې کې واقعا ډیر عجیب واقعا محمد ابن جهم رحمه الله داغه گاونډي سعید ابن العاص رحمه الله مشهور انسان سعید ابن العاص او دا محمد ابن جهم د دوی د گاونډي توپ تقریبا د 100 کالو نه زیات او سعید ابن العاص مسوک دی نو داغه ډیر اوچت خوینو او دا محمد ابن جهم داغه سره ډیر سخت خوشاله دغه چې داغه حق ادا کو یو وخت دي سراغه چې دا محمد ابن جهم دي ته مجبور شو چې خپل کور دا خرڅ کی نو د خپل کور باندې بولی ولګولو بولی نو به دې بولی کې سي وی بكم تشترون مني جوار سعيد ابن العاص د سعيد ابن العاص گاونډي توپ په سو اخلي اخل کو ته ساده سره ان الجوار لا يباع گاونډي توپ چې خرڅي وما جئنا الا لنشتري الدار مغرغري د کور د نغري تر د گاونډي توپ خبرې کې د سعيد ابن العاص گاونډي توپ ویزه خرڅو ماغي د نه چې کور خرڅو گاونډي توپ وینن خرڅي سو کې اخلي په 50000 درهم خرڅوم هغه ته گاونډي توپ نه خرڅي کور خرڅي کور هغه نه گاونډي توپ خرڅي زداغه سړي گاونډي توپ خرڅوم ګوره من اذا سالته اعطاك زداغه سړي گاونډي توپ نن خرڅوم چې ته دې سو غواړې نو هغه درکې زوی داغه سړي گاونډي توپ خرڅوم ان سكت عنه بادرك بالسؤال کچرته تاب ځان غلې کو تپوس ته ولونه کو هغه پتا به راځي تپوس نه کوي زوی داغه سړي گاونډي توپ خرڅوم زداغه سړي گاونډي توپ خرڅوم ان سأت الیه احسن الیک کته سره زیاتې کې او کار څخه خوغه تاسو راخکې زوی داغه سړي گاونډي توپ خرڅوم کته سره سختي کې هغه سره نرمي کوي سعید بن العاص ته خبر ورسېده چې محمد لګي خپل دغه خرڅي دا کور خرڅي مالی حالات خراب په دبسي 1 لک درهم ولګل 1 لک ابو 500 خرڅو
یو لاګه بس ولېګل وی دا کور دې مخرسو که څه ضرورت دی به پیسې پوره کړه ګورغوي ز گاونډي توپ خرڅو په دې دیوالونو باندې سړی سکه په دې ځمکه باندې وسو کې دا خاوره دې څه پیدا ده خو اصل مسله هغه ده دا خلکو کوم چې دي کې د انسانانو شي په دې انسانانو باندې دا کور خسته کیږي او په دې انسانانو باندې دا کور بدرنګ کیږي دې څه بتاو سرم شي کله کله سړی بنگلې ته ورننه وځي چې خپل ورشي بنگلې ته سم مالدار دا سره 2 منټه کینی طبيعت وسره نه لګي راوځي ته هغه بنگلې کې نه راشي او کله کله به جنبړې ته ورشي یو خیمه ته ورننه وځي او ته به چې الله چې دې سړي سره نه شو دنه خو زیاده سره نه په دې دیوالونو باندې څوک سکه او په دې خاور باندې څوک سکه او په دې چتونو باندې څوک سکه خبره ټول د انسانانو الله سبحانه وتعالى د اوچت صفات وبنکي پیدا کی خدغه حدیث ما کوم بیانونه بای کې رسول سمو چې څوک په الله باندې او آخرت باندې ایمان لري د ګاونډي سره د خکې ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې الله او آخرت باندې ایمان لري د میلمه ملمستیا دی کوي ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر او څوک چې په الله او آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا نو که خبره کې د خیر خبره دی کوي او لیسکت یې غلې کینی رواه مسلم دا حدیث په صحیح مسلم کې دا غیر بل حدیث وعن عائشه رضی الله عنها قالت عائشه رضی الله عنها قلت يا رسول الله ما يجي يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي يا رسول الله زما دو گاونډیان دي کوم یو له هدیه او تحفه ولېګم دا قیمتي سوال له چې ام المؤمنین رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم او تی شریږي او دا شی یو دی سالن دی پوخ کو دومره سالن زیاتی دی چې ته یو گاونډی لري شي کم یو لویلې ګما گاونډیان خو ډیر دي کم یو لویلې ګما رسول صلی الله علیه وسلم الى اقربهما منك بابا په دې دوانو کې چې کومه دروازه ته نږدې دستا کور ته غوته ولېګ رواه البخاری د حدیث صحیح بخاری کې د دې نه دا مسله ثابت شو مؤلف رحمه الله د حدیث دې لپاره راوړل چې څومره ته نږدې دومره بده د نور نه مخ کې چې څومره ته دغه د کور دروازه نږدې نه بد دومره باغ د نور نه به مخ کې اخرنه حدیث وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدیث ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی دا خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه غره ملګری د الله په نزاغره چې خپل ملګری د پاره غره د ملګری په عنوان باندې مخکې ما یوسف پر خبرې کړي زموږ چې نن سبا د ملګرتیا چې لفظ پاتې شي ملګری د دې ټکی دومره وزن دی چې د دې حق ادا کول او د دې مبارکي تفصیل او تفسیر کول په باندې وګنټي تیری چې په هغه حق ادا نه کی ملګری د دې اوچت نوم دی ډېر اوچت ټکی او لفظ دی نن سبا داسې غب شپ جوړ شي پلانې زما مرګره پلانې زما مرګره پلانې زما مرګره چې مصیبت راغی حالت سخت شو بیا نه مرګري شو نور سوچتي مرګره خو اصل هغه مرګره چې تاسو بدای کې ولاړی په سخت کې ولاړ په واده کې کله چې دا ودونی نو بدلار چې کوم سره اسی تیری دی بل کلی نه راغلی هغه د نه شي په کټ کې نه چې خو په خپل نه چولي سګروري واده د پلانې دیګ نوري جوړي وي وخوي بیا روان شو بیا سره په طرف په ویم نه کدي چې ملګرتیا بیا خو د ټول دنیا سره زموږ ملګرتیا به کوم چې خوشحالي موږ ته ټلیفون کوو درځو او کوم چې خوشحالي ته په ټلیفون کوو راځو ملګری اصل ملګری هغه چې هغه تاسو سره په سخت کې ودرېږي او په سخت کې سره منډه وي او ستاسو لاس ونیسي او ته د جنت طرف ته نږدې کوي جهنم نه لري دا اصل ملګری الله سبحانه وتعالى دې ملګری موږ لراک او ولادي زمونږ نم دغه شان ملګری جوړ کی د تاسو داومه ملګری صحیح مانو سره ملګری پیدا کول نه سبا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی صحیح مانو باندې ملګری پیدا کول دغه ماته منش ماري چې پلانې چې ما سره ملو شي خاندي ډېر خملګری چې ما سره ملو شي مسکی چې ما سره ملو شي زما صفت کنه دا ملګری نه وای ملګری هغه ملګری چې تاسو په سخت کې ولاړی تاسو منډه وای تاسو کوشش او مهنت وکړي نن سبا چې کوم غالبا ملګرتیا چریږي نه دی مبارک موږ خصفا خبره کو او موږ د تجربه خبرم ده او عام د حالات چې موږ ګورو نو موږ صفا خبره ده کو چې نن سبا په صحیح مانو سره ملګری پیدا کېده د ډېر ګران کار دی
بیا رسول سموي وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره او د الله په نسبت باندې ښه ګاونډي هغه چې خپل ګاونډي د پاره خي ته خپل تزکیه نه کې چې زه ښه ګاونډي یم کسته دې ګاونډي ته خمنلې او تاسو سره ښه کول نو به تر الله په نسبت باندې خسړې او ښه ګاونډي رواه الترمذي د حدیث امام ترمذي رحمه الله په خپل کتاب سننو کې دا راوړی ګاونډي پسې ګرځېده او ځان له ښه ګاونډي کته دا یو طریقه ده ما به تیر شي درس کې دا خبره کوله چې کله کور ځان له اخلي علي رضی الله عنه خبره ماته ذکر کړو چې علي رضی الله عنه سوي وی الجار قبل الدار ګاونډي د کور نه مخکې او الصديق يا الرفيق قبل الطريق الصديق قبل الطريق په سفر باندې چوزي د لارې نه مخکې ځان له بسو ګوري ملګری به ګوري کوم ځکه چې مت کور اخلي کوم ځکه چې کور جوړي اول تپوس د ګاونډي کو ځکه شاعر وای ټکو شاعر ویلي دي اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار ځان د پاره د سي ګاونډیانو ګوره چې تاسو سره سباله خپل ژوند تیرې سباله ستو دغه سره ستو دغه دی او سره محبت ځکه چې کور دغه وخت پورې نشي برابر دی چې سو پوری ګاونډي نه برابر شي نو صحیح خبره کته ډیر خپل کور ځان له جوړ کړو ګاونډي دی بدتمیز انسان دی او ګاونډي دی چې یو فاسق او فاجر او ګناګار دی ستاسو کور به مزه نه اگر که ستاسو کور ډیر غټ او ډیر خپل او ډوګاونډي کې کور دی لوسي جومپړه دا او دی مؤمن او دی یو نیک انسان په خوا کې ګاونډي شي زم چې دا ګاونډي توپ د لکاو د کروڑو روپو ګاونډي توپ دی تاسو به انسان پرې نه دي نو دا بعض نصایح او بعض فائدې په دې باب کې چې هغه مونږه په اختصار سره ذکر کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د قران او د حدیث ته زده کړي الله سبحانه وتعالى زموږ د معاشري زموږ د قوم زموږ د ملکونو دې الله سبحانه وتعالى اصلاح وکړي